اسرایلو د امریکا په امر له ایران سره د یو مشروط ورباندې اعلان وکړ، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي وایي چې وربند نه مني او جګړې ته به دوام ورکوي. پورا جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ او انعکاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د امریکا د سی ان ان شبکې د راپور په حواله ویل کېږي چې د اسرایلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرامپ وړاندیز منل او جګړه یې درولې ده. په دې راپور کې راغلي چې بنیامین نتنیاهو ویلي دوی په دې جګړه کې د ایراني دوه وجودي هستوي مرکزونه له منځه وړي، د ایران په فضایي حریم یې واک ترلاسه کړی او اسرایلي حکومت ته یې په ایران کې شته ګواښونه له منځه وړي دي. نتنیاهو زیاته کړې چې دوی نه یوازې دا چې خپلو هیلو ته رسېدلي بلکې د ایران سره په جګړه کې داسې پرمختګونه وکړل چې د دوی په فکر کې نه وو. په ورته وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي په ترکمنستان کې له خپل ایکس صدر تایید کړی چې که اسرایلو بریدونه ودرول ښایي هم پر اسرایلو خپل بریدونه ودروي، خو تر هغوی به دوی خپل بریدونه دوامداره وساتي تر څو چې اسرایلو د سولې او وربند لپاره لاس نه وي پورته کړی. عباس عراقچي همداره زهدار ورکړی که اسرایلو نن سهار خپل بریدونه ونه درول دوی به په ځواب کې لا نور پیاوړي او ځواکمن پوځي عملیات او بریدونه ترسره کړي. وبلیدل شي چې په عربان کړکېچ کې ښکېل دواړه هیوادونه کوم وربند ته رسېږي که نه، خو دوی دواړو هیوادونو ورهاخوا قطر هم تازه ادعا کړې ده چې پر ایران به درانه بریدونه وکړي او دا به د هغې برید ځواب وي چې تېره ورځ دوی په قطر کې په ځینو سیمو کې توغندیز بریدونه وکړل. تاسې په دې اړه څه ویل لرئ کامنټ کې ولیکئ. زموږ ویډیو شیر او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لویله مو شه.